شاپ کې ځینې وخت تاسو پښتو خط نسئ لیکلی راسئ دلته به وګورو. موږ تاسو کله نوې صفحه راواخلو کنټرول ان نیو ډیفالت سایز او فن. کله چې ټي کلیک کړئ ټي پښتو خط ګوره ډېر خراب لیکل کېږي نه سره مشلي. پښتو خط موږ په شاپ کې نسو لیکلی ډېر وخت. ځینې کسان وایي دا فونټ ضرورت لري. هېڅ فونټ ضرورت نه لري. که غواړئ چې پښتو خط مو سم ولیکل سي ګوریا زه دا خراب کړم پر مثال خبرې زه لیکم افغانستان ګوره اگر جلا جلا زه غواړم دا ایسته کړم راست په ده باندې کلیک وکړئ دی کلوز کړئ راسئ ایډیټ منیو ته دا ریفرنس ټاب لرو په ریفرنس ټاب کې ته موږ تاسې جنرل ته راځو یا هم راسئ ټایپ هر یو چې وي جنرل. په جنرل کې موږ تاسې ټایپ لرو ټایپ بټن لرو ټایپ باندې کلیک وکړئ. په کمپیوټرانو کې دا انتخاب شوی دي سره ولاړ شئ دا لاندې انتخاب کړئ دا ټیک مارک انتخاب کړئ میډین اسیشنز ټیک مارک اوپن کنټرول ان فایل منیو نیو صفحه اوپن. اوس کله چې راسئ ژبه واړوئ پښتو ته پښتو ده. کله چې راسئ خط ولیکئ ګورئ ستاسو لپاره تاسو دا وګورئ تاسو به ټول پښتو خط ولیکل شي.